امام ابو داود رحمه الله یو روایت راوړی پر روایت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او دا روایت د علي بن ابي طالب رضی الله عنه هم نقل له وی ورځ په مدینه منوره کې په یو کوڅه کې وخزه پرته و وی صحابه ویل چې دا خزه څوک ده نبی صلی الله علیه وسلم صحابه راټول وته ویل چې دا چا وجلې دا څوک ده وی صحابه غری چا دا کو چې دا چا وجلې ده اخر د مجلس په اخر کې اولون صحابي پاسه ده او ویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه ورولې وی صحابه راوسه د رسول الله صلی الله علیه ورته ویل چې یا رسول الله دا خزه ما وجلې ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته اولون دي تا ولې دا خزه وجله و یا رسول الله خبره ته وکړه وی دا زما امي ولده و زما وینځه دی به ما ته جامې راغوستلې او زړون دی ما له به طعام خوراک راکو به ویلې چې ولیه منها ولدین مثل اللؤلؤتین او د دې ښځې نه زما دوه بچي دي او داسې بچي مې دي لکه ملغلرې ښایسته ښایسته بچي مې دي د دې زنانه نه نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې د الله بنده ولې دې مړه کړله به دی ویلې چې یا رسول الله خبرې ته غوږ کېده ولکنها تسب محمدا دې زنانه به یا رسول الله تا ته کنځلې کولې کله چې به کور ته لاړم دی به داسې ویل محمد داسې دی محمد داسې دی بېګا چې وایي زه کور ته لاړم یا رسول الله دې تا ته کنځلې وکړلې وایي ما ویلې چې زه خو هسې مړوند یم زه به درته څه وکړم خو زه د شپې به درسره ګورم وایي کله چې ماښام شو او شپه شوله وایي ما سیخ د ځان سره راواخېسته او د بستره کې مې د ځان سره کېښوده وایي کله چې دا ښه اوده شوله او وخڼېدله ما ورته غږ وکړ دا رایښه نه شوله وی سیخ مې راواغسته او په دې سینه مې ورکېښوده او بل روایت کې راغلی چې په دې زړه مې ورکېښوده او په ورزور مې که تر دې پورې چې د ملا د هډوکې چغار مې ونه واورېده کله چې مې دسا ویستله او ښه یخه مې کړله وی د هغې نه پس مې په دې ړندو سترګو باندې ونیوله د پښۍ نه او راکش مې کړه دې کوڅې ته یا رسول الله په تا مې غیرت کړی دی که ته مې وس وژنې او که پرېږدې مې وی نبي صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د دین بعد چې چا د محمد صلی الله علیه وسلم بېعزتي وکړله فدمه هدر د دې وینه توت ده دا ړوند صحابي دی او په نبي صلی الله علیه وسلم یې داسې غیرت وکړو چې هغه خپله محبوبه وینځه او ښځه هغه د رسول الله نه قربان کړله نن که موږ او تاسې وې د رسول بېعزتي کېږي قلارې اودي او پراتي و په دې کې اخته یو چې یاره بچو له سیر وړه وګټو موږ د سیر وړو ګټو لپاره نیو پیدا موږ دې لپاره پیدا یو چې د الله بندګي وکړو د الله په لار کې جهاد وکړو د رسول بېعزتي چې څوک یې د هغې نه انتقام والو موږ دې لپاره پیدا یو